سخت لیکو کړي جواب یې وکړ ما ولیکل چې ساده انګلیس ولور هغه باندې یو څه پټی په دې واجو ډکشنري راکړه چې خلکو ته پته ولګي چې کوم بلاګان نه دي نور شي ټیک دی نور څه درانه ده باز یې ګرانی څوک به ګرځي په ډېک نه وته دا یو عمر کې بیا نه وایي نو دا خو چې تاسو د دغه یو ترجمه چاپ کړې وه مسایل صاحب یو ترجمه په دې دغه رساله کې پاڅون کې هغه د اردو نه یو ترجمه وه که نه مضمون هغې کې هم دغه الفاظ هم هغه مشکل الفاظ هم هغه د اردو او د عربي او د فارسي هم هغه شان څنګه چې په اردو کې لیکلي که نه لکه هغه دغه نه و چې په هغه اردو کې ویل نو هغه به درته اسان و اردو ویل کینه جدي کینه تاسو یو مصنوعي پښتو جوړوي مصنوعي پښتو موږ ټول دلته وایو یا لپاره یو دې لپاره یو دې د نام او یو دې 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 لپاره دا په کې لکه دې زموږ د یو او دا دای نه راوړ ته خبر دا وایي دا ټکسالي ده دې تاسو مخکې یو مضمون دغه چاپ کړی و صحیح زموږ د دې علاقو د دې پورې نه ښکلې خوږه پسته او ډېر مزېدار سمه پښتو چې وایي او چې بلکل بلکل اوس خو د پښتې کړنې و د هغې ته خط لیکلی دی چې تاسو راشئ موږ سره کښېنئ دا ځینې خبرې دا چې موږ حل کړو او که دا را سره تاسو نه حل کوئ نو خپله شړو خپله به شړو زموږ خپله زموږ خپل ځای دی خپله لافي دي خپلې السلام علیکم وعلیکم السلام میرا څنګه چل خیر دی ٹھیک ٹھاک زه مردان دي اجي کان یو پټو کان یو ډور کو څنګه یې ډور کو خبره و منی که مونږ راځو څلور کو عالم خو مونږ یو دا د شمار مونږ په ځای کې دي دا سم مرده چې پاتې اخلیت کې ارشیوان دی دومره تاسو صحیح خبرو که دلته کوم چېرته دي جواب ورکړي پر دې په دې افکار دي هر څه چې ته پارسیبان سره لرو بڑو لرو اسی پارسیبان سره اوسېدی اجک سره اوسېدی ازبک سره اوسېدی ترکمان سره اوسېدی پنجابي سره ولې نه دې کې زموږ کراچي پورې ټول پاکستانونه کې دي روزي دي هم سوچ وکړه نه صحیح ده موږ ولوګه ورونه کوي لرګي ماته کراچي پورې ملک غال
دی اوس یې که ځمکه دی څه کوي که کبابندي نه کاري کنسیډر کول پکار خبله دلته خلکو مړی وشولې دا افکار نه لر او بر یو افغان لر او بر افغانستان کې دې مونږ ته وکړي چې یو جلوس وکړي چې بر او لر یو زموږ په جلال آباد کې ویلي دي چې مونږ چې کوم شهر راباسي نو بیا وایي زما کابل زما کابل څوک خو دې وایي چې زما پېښور زما یو شاعر وکړي داسې د بېوقوف باندې ځکه خو پاچا خلک یې مخالف وو هغوی سره د یو کېدو هغه مخالف دا ډاکټر صاحب دا خبره چې لري نو اچھا نه اوس موږ هم مشهور لږ ډېر دوستان دي هم رانه خبرې په دې ځینې څیزونو سوچ وکړه سوچ وکړه ټول هغې په دري کې کوي لکه د هغې چې کوم دی بله یو خبره به پکې زه وکړم ډاکټر صاحب په دې 2014 کې زه تللی وم هلته د پښتونو افغان کلچر ډے وه نو په هغې باندې یو ډېر لوی دانشور چې دی هغه په دغه کول نو هغه تیمورو چنګیز بابر د افغان هیروز وښود نمبر 1 دویم دا ده چې په پښتون افغان کلچر خبره کوله نو هغه د ډیورنډ نه دې خوا روان نه وړېدو صرف دا ډیورنډ نه خوا چې کوم پښتانه دي د هغې په کلچر یې خبره وکړه او دې خوا یې ونه کړه نو وایي که نه چې وړاندې چغې مه وایې ځان پوه کړې بالکل جی بالکل ها یو اصطلاح دي رایستی نه جرمني کې څوک په دې دانشورانو پښتون افغان لکه دې نه څه ترکیب جوړ کړی لکه پښتون بیل شي دی افغان بیل شي دا به افضل خان لاله هم ډېر استعمال و پښتون افغان دا چلو کو پښتون افغان دا چلو دې ما له یو اخبار راځي د کوټې ځلان نه او ځلان هغې کې نه غواړم چې مضمون لیکل که ما ورته خط ولیکم نو تاسو د پښتون افغان نه څه مطلب یا پښتون لیکي یا افغان لیکي دا خو مترادف ټکي دي تر اوسه موږ دا چې څومره پوه یو چې ته پښتون افغان وې نو بیا به تاجک افغان هم وې ازبک افغان ترکی افغان بلوچ افغان پنجابي افغان ته خو بیا څوک منې کولی نه دا ستاسو څه جوړ شي هغه ما له صاحب زما خط یې چاپ کړی و بیا جواب لیکلی وایي مونږ خو د دا مطلب ولو چې کوم افغان په افغانستان کې نه پښتون افغان دلته زموږ په کچرو کې اوسه پورې پلانې قوم افغان او ته بیا د دې مطلب خو دا چې دې د پښتانه خو دې ټول خارج داسې ستا خبره احمال یې پیدا کړی احمال صاحب کار دی نو ستا فیسبوک څه چلېږي آیا نه کله کله ما ته رایاد شي ځینې کسان هغه غني ګل څنګه دی ښه دی جي ښه دی ګرځې راګرځي او بس زیات کلي کې او کله نا کله اسلام آباد طرف شاعري مونږ ما چې زده کړې خپل ځاني ولسي شاعران علي حیدر دوسي او عبدالله استاد دا بس په ما وخت لګېدل هغه به وایي دا دې جوړ کړی څنګه دي عبدالله استاد دلته به ډېر دا ګډیوان هغې لږ یو جومات دی هغې ته څو ځله راغلی مونږ به چې خبر شو نو
બસ થોડે ખોબો હતો ને જબરદસ્ત એટલે તરન્નુમ બેકી વેવ હોય બે મસાલી બે ઉપડી લેકી બે એમ બકે હોય ને વર્ષો પોતે પડી હતી તો રેલવે જો ગયો वो हालात बदल तो कल रोशन ख्याल तो मजहबी जगत में कल को लगा उसका किसे लगा अली रोज की तो है नूर कल मजदूर जिंदाबाद के नाम जिंदाबाद क्या कल कहीं भी जबरदस्त शहर के دا خو جینا د پرې رغم کړی دی که نه او هغه خو لکه ډېر زیات لکه نظریاتي طور هم لري دیوبندي و د خدایي خدمتګارو سره بیا په تعصب کې یو نظر دا وخت عبیدالله سیندي او شیخ الهند صاحب بالکل هذا جمعیت علماء هند مفتي کفایت الله صاحب شاګرد وکړ دا یو دی دغه په څه خبره دا وتا خبره یې نه ټول مو یو یو چې دې نو په دې په تاسو کې دا نه قرآن کې دا نه چې نو ولې په جوړو چې دې په کولو چې نه کې ولې چې ځایو جی وا څنګه ورو چاربي بالکل هغه رنګ بیا د پدې ناتونه کې دا یې په وجه دي خلکو پټو خلکو وخت وایي چې هغه په هغه یو هغه ولې هغه نور ته یې لیکل بالکل دې تاسو خبره صحیح ده په دغه دې کامیابو ډېره زبردست خبره وکړه دا ما په دې باندې سوچ کولې او د تاسو دا خبره مخکې چې لکه اوس چاربي ته ده کنه جی السلام علیکم نو ناتي چاربي په آهن جوړی کړو وګوره غو فني کار دا وکړو چاربي ته لکه وجره کې ګویلې شو او اون دغه ناتي د چاربي په آهن کې وي په جمعات کې خو طرز ولا بدل لکه اوس د چاربي په خپل یو طرز د چاربي وجره کې مایدس کې وي او په جمعات کې هغه نات چاربي په آهن کې یو هيئت کې او طرز ولا بدل وو لکه د جبرائیل سره سرور بدلی په معراج کې دا چاربي ده او الته ټیکنیک دی ولا طرز بدل ترنم سره وي د نات چې د چاربي ده دا د خبره ډیره قیمتي ده چې لکه دا په سیاست نه دی دا پاتې ده مطلب ناتونه یو نقصان کړو نو چې په دوه ډول چې د پیغمبر دې نه دی خپل ما چې کومه ته جوړ کړی او هغه په دومره دی دې دا چې دا چې کومه کنه دی نو بس هغه یو عقیدت دی عقیدت هم دی او بل هغه شعر کې هغه مجاز هغه لکه مجازي معنی ته و لکه والليل اذا ضحى ولا طول زلف ذا والليل ما شاء الله نو ته وایې ډاکټر صاحب ته وایې کنه چې درته عبدالله استاد مې یو کلام دی وایي ډېر ښه وخت هم ګورم دا وخت خو شته دي نه هغه ته لا بانک ته خو وخت شته دا زحمت نه ورکوي چې دا موږ په خپل اورېدل په دې زه چې اوس ښه بس هغه وخت یو بل ناټخوان و هم د خپل یو محمد امین ایجي صاحب او یا د عبدالله خوښ نه و او یو بل سره د دې دغه تېر شوی دی ابتدي مريدي كده وتجدي كده مريدي مخالف مخالف وکړه یو بل ځای ته کومه مو جی هغه یو ځای کې وي د نات چاوینو هغه وي ریاض نه وایي کوي تاسو وایئ تاسو خبره وایئ
د پاوکي ته به اکثر چې دی نو هلته شاګردان هلته بلاړ هلته بویجي صاحب هم راتلل داسې د مشران خبره کوي بیا هم تکلیف کوي نو دا پرې مړه به ډوډۍ وخت د خوراک وخت